تامداد د وري په دویمه نیټه د کمال خان بند رسما پرانیستل شي. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ستړي مشه په موکړه تازه مهم خبرته ټاکل شوی د 14 مریض کال د وري حمل په دویمه نیټه د کمال خان بند رسما پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان بواد احمدی نن سه شنبه از د رډو ته ویل چې دغه بند د اقتصادي او صنعتي په تیر بیا د هیواد د کارنې په وده او پرختیا کې حیاتي رول لري. نوموړي ویل د خصوصي برخې استازو هم ژمنه وکړه چې د کمال خان بند د پرانیستلو په مراسمو کې به ګډون کوي او د تبلیغاتي توکو بیل بورډونو په چاپولو، راډیوي اعلانونو په خپرولو او په نورو تبلیغاتي توکو برابرولو کې به خپل مسؤلیت ادا کړي. د کمال خان بند د جوړولو کار د هیواد د لومړني جمهور رئیس شهید سردار محمد داود خان د جمهوریت ریاست دوره کې پایل او له 40 کلن ځنډ وروسته د ولسمشر غني دورې کې د افغانستان لپاره مختی بودجې څخه بشپړ شو. دغه بند 250 میلیونه مکعب متر اوبو په ظرفیت سره په نیمروز ولایت کې جوړ شوی دی چې د 80,000 هکتار ځمکې د خړوبولو توان لري چې د کرنې په وده او پراختیا کې مهم رول لري. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه چاره.